ملګرو په دې ویډیو کې چې تاسو ګورئ دا لرګینه یا کمبل څه نه دي، دا شارک ماهیان دي چې تاسو ګورئ په دې فیکټرۍ کې په کومه طریقه باندې پروسس کېږي. دا اول په بهر کې نیول کېږي، وروسته د هغې نه دلته راوړل کېږي، د کلمې او شی نه ترې ایسته کېږي، وروسته د هغې نه په یخچال کې ایښودل کېږي تر څو پورې دا ښه طریقه باندې یخ ونیسي. چې کله یخ ونیول یعنې واوره ونیوله، وروسته د هغې نه بیا دا راوړي دې فیکټرۍ ته، او دلته بیا کوم پروسس چې ده د مخه انسانانو په واسطه باندې بیا دا کېږي چې کوم پوستکی یا نور کوم ګند پکې پاتې وي هغه بیا دلته ترېنه لرې کوي. خو داسې ده چې بیا کله چې یخ نیولي وي نو د دې وینه یا هم ګند د نورو هغه ته وربادېږي نه. نو ډېره اسانه او ډېره ساده طریقه باندې دوی دا شارک ماهیان پاکوي چې به وروسته د هغې نه بیا خلکو ته عرضه کوي. تاسو ګورئ چې کوم هغه څه پکې شوغه کې څه پکې پاتې دي هغه په کومه طریقه ترېنه ایسته کړل دي، کوم پوستکي چې وو هغه په کومه طریقه د ماشینونو په واسطه باندې ترېنه لرې کړل چې دې کې آرې هم استعمالیږي. وروسته د هغې نه چې دا پوستکي او شیونه وینې هر څه یې ترېنه پاک کړل، بیا په میده ټوټو باندې ویشي. او کله چې دا میده ټوټو باندې ویشل نو دا بیا بسته‌بندي کوي تر څو پورې چې یعنې دکانونو ته یا مغازو ته دا عرضه کېږي. د دې پروسس چې ده ډېر مشکله کار هم ده، او د دې راوړلو ته بیا کوم هغه څه ده یخچال کې ایښودل دي، د دې نیول څه که بحر نه سمندر نه چې دوی راجګوي، او وروسته د دې نه بیا دا یې کېښودل په هغه کې. تاسو ګورئ چې پلاستیکي بکس کې کېښودل او دا بیا راواخیستل، پلاستر یې په ووهو او دا بسته‌بندي کړل. او کله چې بسته‌بندي کړل بیا دا خلکو ته چې عرضه سي، یعنې خلکو چې ویسي، بیا په دې طریقه باندې د دې غوښه ښکاري. تاسو ګورئ چې یخ خوشه کړله او صفایي یې راوستله، وروسته د هغې نه ډېره صفا او زبردسته غوښه ده. تاسو په دې ویډیو کې د ماهیانو شارک ماهیانو پروسس وکتو چې په کومه اندازه باندې دوی پروسس وکړو.